مزاحیه شعر خو به یو په دا اوس حالاتو باندې په راګروني په دا نرخونو په دغه شي باندې یو داسې مزاحیه غوندې شعر ورسره شریک کړم که د دوی اعتراض نه وي خفه کېږي نه ارشاد جی نو هغه یو شعر دی که نه هر سړی خفه خفه دی تړنګي ته هر سړی خفه خفه دی تړنګي ته او نن مو وویل روشه ودنګه کوی ته بیا ویه هر سړی خفه خفه دی تړنګي ته او نن مو وویل روشه ودنګه کوی ته ډېر ښه دی او بې بړستنې جمعې داسې په مو تېر شي بې بړستنې جمعې داسې په مو تېر شي په ګرمۍ کې کېنوستی نه شو پکي ته ډېر ښه دی او که د سبزۍ دوکان ته لاړ شو پیسې نشته که د سبزۍ دوکان ته لاړ شو پیسې نشته هسې خوش یې تماشا کوو ګوپي ته که د سبزۍ دوکان ته لاړ شو پیسې نشته هسې خوش یې تماشا کوو ګوپي ته ډېر ښه نو په اسونه به بیا ووټ چاله ورنه کړو په اسونه به بیا ووټ چاله ورنه کړو که څوک راغی ورته لاس به کړو لرګي ته په اسونه به بیا ووټ چاله ورنه کړو په اسونه به بیا ووټ چاله ورنه کړو که څوک راغی ورته لاس به کړو لرګي ته او 5 کوله په کرکټ کې ولوبېږو 5 کوله په کرکټ کې ولوبېږو په اخره کې انډیا شي په مو جیته یار دا خو بیا ویه مننه 5 کوله په کرکټ کې ولوبېږو او په اخره کې انډیا شي په مو جیته نو نن صبح د غریبۍ د لاسه جوړم چې بوټونه اخیستی نشم خپل بچي ته نن صبح د غریبۍ د لاسه جوړم چې بوټونه اخیستی نشم خپل بچي ته ښه یوسف زه خیل سوه پوښتنه د ناکام شعرونه به نور ورسره بیایو بیا چې اکثر له تو چې کومه شاعري دو هغه انقلابي شاعري دو مزاحیه شاعري دو په هغه کې لږ غربت غوندې دي په هر شعر کې یعنې د غریبۍ شعر په هر غزل کې د غریبۍ شعرونه وي دا څه وجه کېدای شي دا په د پښتنو په د حالاتو باندې په د جنګونو باندې چې دا بې ګناه ولې ځایریږو ولې ترسیږو ولې داسې بې وطنه کېږو ولې کورونه ورانېږي بس د دغې وجې نه زړه تربخت شي بس د دغې وجې نه د پښتنو په عکاسي باندې او د پښتنو په حالاتو باندې بس درد روڅي او کومه چې مثلا په پښتنو تېرېږي بس دغه بیانوو که دا عیب وي که دا شرم وي که دا هر څه وي دغه خبره کوي